بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته چې دی په اکسل کې یو ټریک ښیم. مهم ټریک دی او د کار د اسانتیا لپاره چې ستاسې کارونه به اسانیږي ورسره. دلته راځو، مثال یو څه لیکل کوو. لیکو فرضاً نمبر، لیکو نیم، دلته لیکو چې پوسټ، دلته لیکو سیلری، دا مو ولیکل. دغه لیکل تاسې پښتو کې هم کولی شئ. که پښتو کې جدول جوړول غواړئ دا به ډیلیټ کړو. را به شو لومړی خو به دا پیج لیاوټ ته شیټ چې دی رایټ ټو لیفټ به کړو. دې ځای نه فرض مثال ته لیکي چې شماره، نوم، دنده، معاش یا تنخواه. راځو دې ته بارډر ورکوو. زه وایم دې ته مې بارډر ورکړه. دې ځای نه هم ته راځو، هم کې چې دی بارډر ته به راشو، بارډر کې آل بارډرز به انتخاب کړو. دې ته مو بارډر ورکړه. اوس زه غواړم چې نور څومره لیکل کوم، دا لیکلو سره خپله اتومات د بارډر راشي. فرضاً دې ځای نه زه شماره ورکوم، اتومات د خپله بارډر راځي. نو دې د خاطره به تاسې راشئ، دا به سلیکټ کړئ چې څومره اندازه سلیکشن تاسې وکړو، په هماغه اندازه به بیا دا بارډر خپله اتومات راځي. بیا به تاسې راشئ په کنډیشنل فارمټ کې نیو رولز ته. دې کې به راشي یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیلز ټو فارمټ. دې باندې به کلیک وکړئ. فارمټ ویلیوز ویر دس فارمولا از ټرو. دې کې به تاسې کلیک وکړئ او دې نه بعد چې کوم دی را به شي دغه د شمارې سیل چې دی دې باندې به کلیک وکړئ او دې کې دغه کم ډالر ساین چې دی د بي دوه ترمنځه دا به تاسې ختم کړئ او بیا به راشئ فارمټ ته. فارمټ نه وروسته تاسې به دلته بارډر ورکړئ. مثال زه غواړم دغه بارډر دی دا دې واخلي آوټلاین ورکوو، که تاسې کلر ورکړئ دې ځای نه کلر هم ورکولی شئ. دا به چې دی اوکې کړئ. اوکې نه وروسته به دا هم اوکې کړئ. کله چې اوکې کړئ تاسې اوس شمارې ورکوئ. مثال زه ورکوم 1 2 3 4 5. ګوره شمارې خپله راغلي. یا تاسې دا آټو فیل کوئ هم چې دی شمارې به راځي. دې ځای نه ګوره زه دا ډریګ کوم، 2 مې سلیکټ کړه، دا بارډر خپله اتومات راځي. که چېرته تاسې دا دې ځای نه بېرته دا ډیلیټ کړئ، سلیکټ مې کړ، ډیلیټ بټن پرېس کوو، دا بارډر ور دې ځای نه ختم شو. یعنې کومو سیلونو کې چې تاسې لیکل کوئ په هغه سیلونو کې به خپله اتومات بارډر راځي. هیله ده چې پوه شوي یاستئ په دې درس باندې.